سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. له مینه یوټیوب چینل څخه زه مینه افغان یم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دوحې مذاکرات او تړون ناکامه ګڼي. حکمتیار ویلي د دوحې مذاکرات او هغه تړون یې چې په پایله کې رامنځته شو په بشپړ ډول ناکامه، غیر علمي او له واقعیتونو خلاف او ناسم وه. حکمتیار ویلي د افغانستان اوسنی بد وضعیت هم د هماغه تړون له امله ده. د هغه په وینا اوسنی بد وضعیت چې افغانان ورسره مخ دي د دوحې د تړون پایله ده. یاده دې وي چې کله چې اشرف غني د دوحې د معاملې مخالفت کاوه، نو د ګلبدین په ګډون ډیرو سیاسیونو پر هغه د سولې ضد ټاپه وهله. یو افغان ځوان پرمختللې ډرون الوتکه جوړه کړې ده. جنرال موبین په ټویټر لیکلي چې یاد ځوان له مالي ستونزو سره مخ و، ما یې مالي ملاتړ وکړ او اوس الوتکه الوت ته آماده شوې. د ښاغلي موبین په خبره چې یاده الوتکه 200 کیلومتره مزل کولی شي او د 80 کیلو په اندازه وزن یو بم او 2 راکټونه له ځان سره لیږدولی شي. نوموړی زیاتوي چې یاده الوتکه به دقیق ډول هدف له منځه وړلی شي. هند ته د روزنې لپاره د پخواني نظام استول شوي پوځیان وایي له بې برخلیکه وضعیت سره مخ یو. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال هند ته د روزنې لپاره یو شمېر استول شوي پوځیان شکایت لري چې د اقامت موده یې پای ته رسیدلې ده او له بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. دوی د چهارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت مخ ته راغونډ شوي وو او له سفارته یې وغوښتل چې ستونزې ته یې حل لاره ومومي. د دغو افسرانو چې شمیر یې لږ تر لږه 45 تنو ته رسیږي، یو استازی چې نه یې غوښتل خپل اصلي نوم یې څرګند شي، د احمد په مستعار نوم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل 2.5 کاله مخکې موږ هندوستان ته د نظامي زده کړو لپاره راغلي وو. زده کړې مو تمامې کړې، خو د تحصیلاتو په جریان کې مو وطن سقوط وکړ. له هغه وروسته هندوستان د ظرفیت د ارتقا یو کلن کورس راکړ. په 8 فبرورۍ موږ فارغ شو. دوی وایي د هند حکومت لیواله نه دی چې د ویزې موده یې ور اوږده کړي، ځکه د افغانستان له سفیر غواړي چې مرسته ورسره وکړي. پاکستان کې د یوې میاشتې موده کې د بریدونو پر مهال 2 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د امنیت او جنګ د مطالعو انسټیټیوټ وایي په تیره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د دې انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د پاکستان د دولت وسلوالو مخالفانو په یاده موده کې 58 حملې کړي چې تر ټولو ستره یې د کراچۍ د پولیسو پر مرکزي دفتر وه. د دې انسټیټیوټ له معلوماتو سره سم په دې حملو کې 22 ملکیان، 19 پوځیان او 19 حمله کوونکي مخالفان وژل شوي. همداراز په تیره یوه میاشت کې په پاکستان کې 134 تنه ټپیان شوي دي. د پاکستان د امنیت او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ دا هم ویلي چې د 2015 راوروسته دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې په یوه میاشت کې 58 حملې کېږي. امریکا یو ځل بیا د نجونو پر کار او تعلیم بندیز وغانده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز سره له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو دروازه بنده کړه. نوموړي دا څرګندونې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته په یوه ویډیو وینا کې کړي دي. هغه په یو شمېر هیوادونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته په اشارې سره په ځانګړې توګه د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیز وغانده. بلینکن زیاته کړې د افغانستان سرپرست حکومت چې افغانې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي، دا یوه بله لاره ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو جوړېدو لپاره ځان ته بنده کړي. د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه د بلینکن تازه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د ریاست الوزرا مرستیال د دوحې تړون د 3مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې وغواړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هره ورځ له 40 موټرو زیات خوراکي مواد افغانستان ته لیږدول کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WHO وایي د ورځې تر 40 موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان څخه افغانستان ته ځي. دغه پروګرام ویان وحید الله اماني تېره شنبه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ورځې 1000 ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولې افغانستان ته تیریږي. د ازبکستان په ترمز ښار کې د نوي لوژستیکي مرکز د ظرفیت لوړېدا په زموږ سره مرسته وکړي چې په ښه ډول په افغانستان کې له 20 میلیونه وګړو سره چې اوس وږي دي د خوراکي توکو مرسته وکړو. د زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره څه باندې 1 میلیارډ او 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
پوتین پر اوکراین د روسیې په خاوره کې دننه د ترهګریز فعالیت تور پورې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له اوکراینه د وسلوالو یوه ډله د روسیې له پولې غوښتې او په یو ترهګریز فعالیت کې پر ملکي خلکو ډزې کړي. د بریانسک سیمې والي وایي د اوکراین ورانکاره د پولې سیمه لیوبیچاني کې د ملکي خلکو پر یوه موټر ډزې کړي، 2 سړي یې وژلي او 11 کلن هلک یې ټپي کړی. اوکراین کې چارواکو بیا د روسیې دا ادعا په سخته رد کړې ده. خپلواکو سرچینو دا پیښه نه ده تایید کړې. د اوکرایني ولسمشر یو سلاکار میخایلو بودولیاک په یو ټویټر پیغام کې ویلي دا د پارونې یوه داسې کلاسیک اندازه ده چې په لوی لاس کېږي. نوموړی وایي روسي چارواکي غواړي په خپلو خلکو کې ویره ترهه خپره کړي او پر یو بل هیواد د خپلو پوځونو یرغل توجیه کړي. بل لور د روسیې فدرالي امنیتي ځواکونو یا FSB دوی او نورو روسي ځواکونو د پنجشنبې پر ورځ له اوکرایني توکمپالو سره نښته وکړه. د FSB مسؤلینو په وینا روسي ځواکونو پر توکمپالو د توپخانې سخت ګزارونه وکړل او بیرته یې اوکراین ته وشړل. د پاکستاني کلدارې ارزښت نور هم ټیټ شو. $1 په 215 کلدارو تبادله کېږي. د پاکستان د کلدارو ارزښت د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 2 د کپ په 11 په داسې حال کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې نور هم ولوېده چې دغه هیواد د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو هڅه کوي. که څه هم پاکستان د سود کچه لوړه کړې ده، خو دې چارې د دغه هیواد د مارکیټ د وضعیت په ښه کولو کې مرسته نه ده کړې. په پاکستان کې نن یو امریکایي ډالر په 215.9 پاکستاني کلدارو تبادله کېده چې په $1 کې 6.8 سلنه کموالی ښیي. په ورته وخت کې دغه هیواد د نړیوالو صکوکو بیه هم په هر ډالر کې لږ تر لږه 3 سنټه ټیټه شوې ده. د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو لپاره د دغې ادارې او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي ځنډېدو کلدارې ته زیان رسولی او د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه ارزښت 20 سلنه کم شوی دی. ټولګټو وزارت پر لویو لارو د تمځایونو جوړولو طرحه جوړه کړې. د ټولګټو وزارت وایي چې د هیواد د لویو لارو په اوږدو کې د لنډمهاله تمځایونو د جوړولو طرحه یې چمتو کړې او له اړوندو شرکتونو او اشخاصو یې غوښتي چې پر لویو لاره نصب کړي لوحې لرې کړي. د لویو لارو د خط اچونې، د ترافیکي لوحو د نصب او د غیر ضروري لوحو د لرې کولو په اړه د ټولګټو وزارت په یوه خبرتیا کې ویلي چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې ده. سرچینې زیاته کړې ده. د دې پریکړې له مخې د جوړې شوې طرحې د تطبیق په موخه د ترافیکو ریاست په همکارۍ د هیواد په 28 ولایتونو کې د ترافیکي نښو او لوحو نصب، د غیر ضروري لوحو ټولول، د مقعرو او مهدبو هندارو د نصبولو په موخه د مقدماتي سروې چارې بشپړې کړي او په 4 نورو ولایتونو کې لا هم دوام لري. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای تمه.